د افغانانو لپاره د اسلامي امارت زبردست اعلان. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او غږیزو خدمتونو بیې راټیټوي. د یاد وزارت مسؤلان وایي د هیواد په مخابراتي بازار کې د لومړي ځل لپاره د فریکونسۍ داوطلبي ترسره شوه چې پکې د 98 میلیونه ډالرو په ارزښت 48 میگا هرټز فریکونسي مخابراتي شرکتونو ته په اجاره او ورکړل شوې ده. تر دې اجارې وروسته به مخابراتي شرکتونه د انټرنیټ 4G خدمتونه وړاندې کوي. دا خبر داسې مهال خپریږي چې اوس مهال په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له انټرنیټي بیو او چټکتیا څخه وګړي ډیر شکایت لري. ټولیز وګړي وایي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ چټکوالی د 4G په نوم پلورل کیږي، خو چټکتیا یې وګړي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. له هند سره د اسلامي امارت د واکمنۍ د اړیکو د لا نږدې کېدو د نښې په توګه د اسلامي امارت د واکمنۍ د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اوترا مشر سید برات شاه آغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په موخه هند ته تللی. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکسپان لیکلي چې د اوترا د مشر په مشرۍ طالب لاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا یون داسې مهال کیږي چې هند د ممبئی کونسلګري د اسلامي امارت استازي ته وسپارله او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اکرام الدین کامل د سر کونسل په توګه وټاکه. تر دې پرمختګ وړاندې 13 اونۍ د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته تللی و او د اسلامي امارت د کابینې له مهمو غړو لکه دفاع وزیر ملا یعقوب او د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقي سره ولیدل. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.